سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني په اندونیزیا کې د سونامي او زلزلې په راتلو چې د دغه هیواد یو شمېر وګړو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي خپله خواشیني څرګنده کړې ده. ښاغلي غني د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د اندونیزیا حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمشریکۍ مراتب څرګند او زیاته کړې ده چې افغانان د اندونیزیا د خلکو په درد او غم کې ځانونه شریک ګڼي. د ویل ده چې په اندونیزیا کې د سونامي او زلزلې له امله تر اوسه 400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونه نور ټپیان دي. د افغانستان او ترکیې د تاریخي اړیکو د اسنادو لومړنی نندارتون 13 ورځ د 2 ورځو لپاره په هرات کې پرانیستل شو. د دغه نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون چې د 3 پیړۍ تر شنه اسمان لاندې په نامه جوړ شوی موخه د هرات او ترکیې ترمنځ د کلتوري اړیکو پراخوالی او د افغانستان د پخوانیو حکومتونو او عثماني دولت ترمنځ له تاریخي اړیکو سره د افغانانو آشنا کېدل دي. په دې نندارتون کې چې ترکیې د تیکا دفتر له لوري جوړ شوی د افغانستان او ترکیې د 103 د اړیکو سندونه چې وروستیو 3 پیړیو پورې اړه لري نندارې ته وړاندې شوي دي. ټاکل شوي د دغو سندونو یوه ټولګه د کتاب په بڼه افغانانو ته ورکړل شي. فکر میکنم 102 یا 103 ولی مایل هستیم که سال آینده یک کتاب چاپ کنیم. اونجا در اون کتاب تقریبا 300 اسناد میشه و همه اسنادها به زبان داری هم ترجمه میشه. این نمایشگاه بی‌نهایت قابل ارزش است، ارزش خاص داره و باعث و منبع اصلی و مستند تاریخ روابط خارجی افغانستان و ترکیه است. نشان دهنده روابط و برای کسای محققینی که خواسته باشند در حصه تاریخ روابط بین دو کشور و روابط فرهنگی بین دو کشور تحقیق بکنند، این اسناد بسیار میتونه موثر واقع بشه. په هرات کې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ماشومان ټپیان دي. د هرات د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د ادرسکن ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي دغو ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله اوښتې چې په یاده سیمه کې پر لوبو بوخت وو. د هلمند د کجکي ولسوالۍ په تنګي سیمه کې له 15 کلونو راهیسې اقتصادي بندیز شتون لري. 15 کاله کېږي چې دغه سیمه د طالبانو په ولکه کې ده او پکې اقتصادي بهیر درول شوی دی. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې خوړو او درملو ته اړتیا لري او دمګړی په ناسم وضعیت کې ژوند کوي. او ولسمشر غني تېر ماښام د کرکټ بورډ مخکیني لوی مشر شکرالله عاطف مشعل ته د غازي میر مسجدي خان دولتي مډال او د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې. ښاغلي غني د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د افغانستان واقعي سفیران وبلل او دوی ته یې په خطاب کې وویل تاسو واقعي نظم او ډیسپلین لرئ. اتفاق او ټیمي کار مو هم بېساری دی ځکه په دقت لوبه او کار کوئ. ښاغلي غني زیاته کړه له هغه هندي ماشوم سره چې د افغانستان له لوري د هند لوبډلې د ماتولو پر مهال وژړل د تاسو عکس اخیستل د تاسو د عالي اخلاقو ښکارندویي کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.